چې په کومه جینۍ کې هم دا درې قسمه خبرې ښکاره شوې، دا درې نښې پکې ښکاره شوې، نو هغه جینۍ به ستاسو سره مینه محبت نه کوي، هغه انسان به ستاسو سره تعلق نه ساتي، خپل زړه پرې مه څښه کوئ او خپل وخت پرې مه ضایع کوئ. داسې قسمه خلکو نه لرې اوسئ که نه همیشه هم زندګي تباه و برباد وي. ښه دا درې قسمه خبرې راسره واورئ. که تاسو هم غواړئ په زندګۍ کې چې موږ دې خبرو نه خبر شو هسې نه چې ستاسو وخت ضایع نه شي، د دې لپاره دا ویډیو راسره وګورئ مکمل او د نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ او ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ. ملګرو لومړنۍ خبره دا ده که چېرته تاسو د انسان سره مینه کوئ او هغه غلطي کوي او په تاسو باندې درړئ، همیشه غلطي په خپله کوي او بیا په تا باندې درړئ چې دا غلطي دې کړې ده ملګرو، نو هغه انسان د دې خبرې مطلب دا دی چې هغه انسان ستاسو سره مینه محبت نه کوي، ستاسو سره ریلیشنشپ ختمول غواړي. او ملګرو نمبر دویم چې کله هغه تاسو ورته کال کوئ نو هغه همیشه تاسو بلاک کوي، چې کله د هغه ضرورت وي نو بیا تاسو ان بلاک کوي او بیا تاسو ته رینګ کوي، خو چې کله د هغه ستا ضرورت وي ته ورته رینګ کوې نو هغه ستاسو بلاک کوي ملګرو. او په درېیم نمبر باندې دی هغه د نورو خلکو سره ډېر زیات خوشحاله وي، چې کله نورو خلکو ته زړه موړ شي که نه نو هغه بیا څه کېږي ستا خواله راځي، ستا طرف ته راځي. ملګرو چې دا درې قسمه خبرې په کوم انسان کې که نه کوشش کوئ چې د هغه سره تعلق مه ساتئ، د هغه د زندګۍ نه لرې اوسئ، ځکه چې خپل ټایم مه ضایع کوئ، د دې په ځای باندې 2 رکعته نفل کوئ خو د داسې قسمه خلکو نه لرې اوسئ. ملګرو زما دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، که خوښه شوه مې ښه غوندې کمنټ وکړئ او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو تاسو په دې باره کې څه وایئ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ ښه.